قدرمن دوستانو په سلامونو مو هرکلی کوم. د طالبانو ژوند سره د پاکستان مرګ پیل شوی. دوستانو ویډیو را سره تر پای وګورئ او چینل هم د سره سبسکرایب کړئ. د طالبانو ژوند سره د پاکستان مرګ پیل شوی د 2020م زیږدیز کال د اګست میاشتې کې طالبان د پاکستان په ملاتړ پر افغانستان واکمن شول او له هغه راوروسته پاکستان کې بده ورځ پیل شوې. د امنیت او جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ په خپل یو راپور کې جوته کړې چې د طالبانو بریا کې د پاکستان مرګ لیکل شوی و. د دې انسټیټیوټ د راپور له مخې د طالبانو له بریا وروسته په ګاونډي پاکستان کې د تروریستي پیښو په ګراف کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د معلوماتو له مخې په نورو کلونو کې د پاکستان په کچه ډیر ټیټوالی راغلی، خو په 2020م کال کې د امنیتي پیښو ګراف خورا لوړ او کله چې طالبان پر واک شول نو امنیتي پیښو چې په سل کې 56% زیاتوالی راغلی. طالبان یوازې او یوازې د پاکستان په مرسته تر قدرته ورسېدل، خو داسې ښکاري چې د دوی یارانه به هم دوام ونه کړي. په پاکستان کې تحریک طالبان او بلوچستان کې د بلوچ ملت پالو بریدونو په پاکستان د توبې کښلي او په دې وروستیو کې یې پرې سخت تندریز بریدونه کړي. د معلوماتو له مخې یوازې په وروستیو میاشتو کې پر پاکستاني ملیشو سلګونه بریدونه شوي چې زیات شمیر پاکستاني عسکر پکې هلاک شوي دي. پاکستان خپل راتلونکي ته ورخطا شوی او اوس غواړي چې له تحریک طالبان سره د اوربند کومې هوکړې ته ورسیږي. د تحریک طالبانو لوري له پاکستان حکومت سره د افغان طالبانو په منځګړیتوب یوه میاشت اوربند وکړ، خو د هغه اوس وخت پوره شو. پاکستان دولت هڅه وکړه چې د طالبانو سره د اوربند اوږد کړي، خو تحریک طالبانو دا وړاندیز رد کړ او سمدستي یې خپل بریدونه پیل کړل. اوربند د دې لپاره و تر څو د پاکستان دولت وازمایل شي، خو د پاکستان دومخې ریاست هیڅ هوکړې ته نه ګوري، بلکې خپلو ګټو ته ګوري چې څنګه او پر څه ډول ګټه واخلي. د تحریک طالبانو ډله د پاکستان په بد نیت پوه شوه، ځکه یې وویلي چې د جهاد لپاره تر ټولو ښه ځای اسلام آباد دی. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.